سلامونه دوستانو، خدای دې وکړي چې روغ او جوړ به وئ او یو ښه وخت به مو پیل کړی وي. دوستانو لکه څرنګه چې تاسو ته ما په ټلګرام چینل باندې پوسټ کړی و چې آیا تاسې پیپال یا پیونر اکاونټونه لرئ او که نه. نو زیاتره دوستانو ویلي چې هو مونږ یې لرو، خو یو څو دوستانو راته کمنټونه کړي وو چې مونږ ته د پیپال اکاونټ جوړولو طریقه وښایه چې مونږ په خارج کې څوک لرو په هغې باندې مونږ اکاونټونه جوړوو، فقط دا چې مونږ یې طریقه زده کړو. نو دوستانو په دغه ویډیو کې به زه درته مکمل د اکاونټ جوړولو طریقه وښیم. اول به دوستانو راشئ اپ سټور یا پلی سټور به راخلاص کړئ او دلته به ولیکئ پیپال. اول به دوستانو د پیپال اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ، ځکه چې اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ نو هغه اسانه کېږي، په ویب سایټ کې لږ جنجالي وي کار. اول به دوستانو تاسې اپلیکیشن د پیپال را ډاونلوډ کړئ. کله مو چې د پیپال اپلیکیشن را ډاونلوډ کړو نو هغه نه وروسته به دوستانو تاسې د پیپال اپلیکیشن را خلاص کړئ یا د پیپال ایپ به تاسې خلاص کړئ. نو دوستانو کله مو چې د پیپال ایپ را خلاص کړو کته به په دې ساین اپ باندې کلیک وکړئ. کله مو دوستانو په ساین اپ باندې کلیک وکړو دلته به هغه ایمیل ورته واچئ کوم ایمیل باندې چې تاسې غواړئ د پیپال اکاونټ جوړ کړئ. نو دوستانو دغه یو ایمیل به ورته واچوئ، زه یو ایمیل ورته واچوم او دوستانو دلته به هغه نمبر ورته اچوئ د کوم هیواد نمبر باندې چې تاسو اکاونټ جوړوئ. تاسې به هغه چون د افغانستان په نمبر باندې نه جوړېږي نو هغه نمبر به ورته واچوئ، یو کوډ ځي دا کوډ به موږ راوالو، نمبر ته کوډ لاړو نو دا کوډ چې موږ راوالو دلته به کوډ واچوو. دوستانو داسې هم کېږي چې تاسو سره د بل هیواد نمبر یې په افغانستان کې وی نو هغه ته هم کوډ ځي په افغانستان کې دننه تاسو کولی شئ دلته به دوستانو دا کوډ پکې ووهمه، دا دی دا ویریفای شو. دلته دوستانو تاسې خپل یو پاسورډ باید ورته جوړ کړئ. نو دلته یو پاسورډ ټایپ کوم ورته، نو دوستانو دغسې پاسورډ به ورته ټایپ کړئ، کریټ به یې کړئ چون باید قوي پاسورډ وي. نو کله کله پیپال په خپل سره ریموف کوي درنه پاسورډ چې قوي پاسورډ نه وي درته وایي بل پاسورډ دا به سیو کړو. دلته به دوستانو تاسو ورته نوم ولیکئ، فرست نیم او لاست نیم، خپل نوم او تخلص به ورته ولیکئ. دوستانو کله مو چې خپل نوم او تخلص ولیکلو نو په نیکسټ باندې به کلیک وکړئ. دلته به دوستانو تاسې نشنلیټي د افغانستان نشنلیټي ورکئ او دوستانو دلته به تاسې آیډنټي کارډ به ورکئ، پاسپورټ چې هر څه تاسې ورکوئ که آیډنټي کارډ صحیح دی آیډنټي کارډ ورکئ. او دلته به دوستانو خپل عمر سلیکټ کړئ، څومره عمر مو دی دلته به خپل عمر سلیکټ کړئ. نو دلته خپل عمر سلیکټ کړئ. دوستانو دلته مو چې کله خپل عمر سلیکټ کړلو دوستانو دا اکاونټ د بل چا لپاره جوړومه چې هغه ماته ویلی نمبر راکړی ما لپاره اکاونټ جوړ کړه. او دلته به دوستانو د ډاکومنټ یا د آیډنټیټي هغه نمبر ورته واچوئ، لکه د تذکرې نمبر دی یا د پاسپورټ نمبر هغه نمبر به دلته ورته واچوئ، ډاکومنټ نمبر. نو دوستانو دغه مو چې کله ورته واچولو نور به دوستانو دلته داسې بوکس نمبر غواړي چې ما د اماراتو په نمبر باندې دغه اکاونټ جوړومه نو زه به د اماراتو بوکس نمبر ورکومه. لاړ به شئ دوستانو ګوګل ته، ګوګل کې به خپل ځای سرچ کړئ، خپل ځای نو دلته یې درته ښایي خپل بوکس نمبر درته ښایي چون فکر کوم په افغانستان کې نشته نو دومره یو پاسورډ کوډ ورته ولیکئ، یعنې د هر هیواد په نمبر باندې چې تاسې جوړوئ په همغه هیواد همغه ځای به تاسې په ګوګل کې لیکئ، د بوکس نمبر به یې راخلئ او دلته به یې اچوئ. نو دا دوستانو اډیشنل انفارمیشن دی چې هغه ته وروسته راځم، وروسته یې درته ښایم چې دلته څه شی ولیکئ. سیټي ورته لیکئ دوستانو کوم ښار دی، لکه څرنګه دلته ما ورته شارجه لیکمه، لکه څرنګه چې ما مخکې هم وویل چې د کوم هیواد په نمبر باندې جوړوئ همغه نمبر باید د همغې نمبر لوکیشن باید تاسې دلته واچوئ، لکه همغه نمبر ما نمبر د امارات د دوستانو دلته به ورته اډیشنل انفارمیشن واچوئ، فقط ورته ولیکئ چې ټریډر، نور دومره هغه ته یې ضرورت نشته دی خو خیر زه به دلته د هغه ورته ولیکمه خو تاسې فقط لیکئ شئ چې ټریډر. نو دوی درته وایي تاسې د اکاونټ د چي لپاره جوړوئ دغه پوښتنه کوي. دلته به یې اګري کړمه کریټ اکاونټ. نو دغه مې چې کله کریټ کړو دوستانو لږ انتظار ورته کوو تر څو دغه راخلاص نه دی، راخلاص شو دوستانو. او دلته یوزر نیم دی، دلته به زه اوس یو یوزر نیم ورته ولیکمه، داسې یو یوزر نیم چې واخلي دا دی دوستانو. یوزر نیم هم صحیح شو واخیستلو، کنټینیو باندې کلیک کومه.
نو دوستانو کارډ نمبر درنه غواړي د چې د بانک کارډ نمبر دی، نو تاسې په سکپ باندې کلیک وکړئ او دغه لرې کې وکته بیا ناټ ناو باندې کلیک وکړئ او بس دوستان دا دی تاسې د پیپال اکاونټ جوړ شو. نو تاسې په دې باندې هر څه کولی شئ، که د بانک کارډ ورسره وصلوئ هغه هم ستاسې خپله زړه دی. نو دا دی دوستانو تاسې د پیپال اکاونټ په مکمله توګه بیزنس اکاونټ جوړ شو، نړیوال اکاونټ جوړ شو چې تاسې هر چېرته استفاده کولی شئ د هر رقم راکړې ورکړې لپاره. نو دوستانو که کومه پوښتنه لرئ، کوم ځای نه وئ پوه شوي، پوښتنه کولی شئ. نور نو د الله په امان، ښه چا